ما ته اوسېږو په کاناډا کې. زه چې زما 2 کاله کېږي چې زه راغلم. زه ما کار کو چې ګورم 2 دانې 3 دانې 4 دانې موټرې راغلې. کله چې 4-5 موټر راغلې ودرېدلې. مال دا موټرې چېرته راغلې؟ یو نه مې پوښتنه وکړله. دا پولیسو امبولانس دا شی یو چا شراب څښلي غورځېدلی دی جګی. زه په زړه باندې ډېر نازکه یم. نو ما ته ولې ماله چې خدای پاکه بیا مې هغه خبرې ته د خدای پاک راجع وکړله چې دغه دنیا د مسلمان لپاره دوزخ ده، د دې خلکو لپاره جنت ده. ځکه د یو شراب هم خپل اسکي په بار کې راغورځېږي ورپسې موټر راځي. زما چې په مین کې تکه تکه کېږي د هغه لپاره موټر نه پیدا کېږي. پوهېږې زما سرباز دلته مرمۍ خوري وینې یې داسې دارې وهي مګر هم د هغه لپاره تیاره نه پاتې کېږي. پوهېږې زما د تره زوی شهید شوی او په کور کې 2 میاشتې ماتم و. 2 میاشتې د قندهار نه د لغمانه پورې د هغه شهید نه راوړل کېده. صحیح خبره. زه دا درد چا ته وژاړم؟ ته چې زما ورور ما سره لاس نه یې وکړې ما ته وایي چې ته پلاني پسې خبرې کوې و راځه مونږ او تاسو. زه چا ته وژاړم؟ امیر عبدالرحمن خان چې هر کار کړی ده که نو دا کار خوره نه دی امیر عبدالرحمن خان ده، نه چې دا د احمدشاه ابدالي ده چې احمدشاه ابدالي کې تم راځي، دا د خوشحال خان ده، دا د میرویس خان ده، دا د باچا خان ده چې هغې د سولې خلکو لپاره کار کوم. خلک د باچا خان لپاره سر رام ویلې. نه، باچا خان د پښتون لپاره قلم خوښو. نن زما صوبه وزیرستان خلکو سره چې زه خبرې کوم وایي ما تعلیم نه دی کړی. ورور مې نن ته بې تعلیمه سوې، نن سوات بې تعلیمه سو، نن خیبر بې تعلیمه سو، څوک چې په مرکز کې پراته دي هغې کړي. نن زما خوست بې تعلیمه سو، نن زما لغمان بې تعلیمه سو، زما نه قلم واخیسته. 15,000 کلن تاریخ زما لاړه د 0 سره 0 شو. نن چې زما لاس کې قلم نه وي چی به وي؟ په نیمه شپه دلته ښځې جنکۍ ګرځي څوک ورته بد کتلی نه شي. زما خور، زما مور، زما ورندار په اولاد باندې مریضېږي، زه شفاخانه ته نسم انتقالولی، ترپېږي زما په مخ کې ساه ورکوي. دا درد زه چا ته ویسم؟ صحیح خبره. ټیک خبره. زه دا درد چا ته ویسم؟ زه تا ته نه وایم چې پاکستانه یا که پاکستان پورې مربوط مې کلمه د لا اله او معنا دې ورته خو نور خو ما مه وژنه که نه. روس امریکا روس دې وشړل، امریکا شړې بل شی کې زما ملي اردو خو مه وژنه که نه. ما خو مه وژنه، په ملي اردو کې زه یم. راسه ما نه پوښتنه وکړه د کلمې او د بل او د بل. وژنې لاړ شه پلانی وژنه. هغه وخت کې به دې وژلي چې ته ورته اډې نه وی ورکړي. دا ګیم روان ده ټول د پښتون نسل لپاره چې موته کم کړي. بالکل همدغه شانتې ده. بالکل صحیح خبره. موته کم کړي، موته هغه اریایان یو. زما پلار قصه کوي چې کله زه کله په ایران کې وم او 2 نفره مې په سپېړه باندې وهنو، نفر راغی ویل چې افغانی مې ورته چې افغانی. نکن بابا یو خیلی خطرناکې. نن چې په هندوستان کې پټان یادېږي هغه څوک و؟ هغه زه او ته پټان و. نن دغه پټان باندې چې هندوستان هر شی کې زه دې ته مجبوره سوی یم چې زه نن د اسلام د ورور په خلاف باندې نارې وم چې هندوستان زنده‌باد. دې ته زه نن مجبوره کړی یم. که نه زه خو د زړه نه نه وایم چې هندوستان زنده‌باد. زما هر شخص خو د زړه نه نه وایي چې هندوستان زنده‌باد. دا زه مجبوره شوی یم چې اوس زه هغه ته وایم چې وایشه زنده‌باد. هېڅ دا مجبوریت له ما نه لرې که. تا غوندې چې 5 ورونه رئیسي ما سره خبرې وکړي زه خوشحالېږم. ما کې روحیه پیدا کېږي چې ولا زما پښتانه ورونه د احمدشاه د خوشحال خان او د دغو نه باباګانو زامن موجوده دي. دوی ما ته چې ویل روس اولاده د پلانې و ظالمه روس خو په ما باندې په ظلم راغلی خو زه یې ووژلم، ما شهیدان ورکړل، همغه جهادیان تا راولېږل بېرته چې څه کارونه وکړل. اوس مین خبره دا ده. راځئ زه پوهېږم چې ځینې خلک ورونه مې چې په پاکستان کې د هغوی غږ نشي موجوده جګولی، ولې چې ما ډیپلوماسي لوستلې. زه پوه یم چې مثلا یو ځای کې مجبوریت یې د مجبوریت له وجې چې نشي کولی. اما زما په خلاف باندې زما خور و مور ته کنځام وکړو. یو ډم پیدا شوی، یو ډم. پښتنو کې ډمان نشته خو چې کله کوم پکې ډم پیدا شي هغه بیا بیخي موږ پښتانه ډم ته ډېره په سپکه سترګه ګورو که نه. وایي دا ډم شی ده، نه خبره ورو، نه بل شی کو نه بل شی. یو ډم پیدا شوی ستا د خور کنځا، زما د خور کنځا، د بل حتی په عمران خان ته کنځل کوي. هلکه عمران خان که هر شی ده اوس د تا لیډر ده. شکر وباسه چې په دومره وخت یو پښتون لیډر شو، کېناسته. اوس یې سپانسر ورته وکړه، اوس وایه چې هاو یې نه یم دا ته یې. پرېږده چې تاریخ خو لږ زرې راجوړ شي چې سبا زم کېنم یا ما نه زما نور قومونه پښتنو کې تا ته خو معلومات شته ده چې موږ کې ډېر خلک شته ده د خراسان بیرغونه جګوي. زه به ورته وایم چې نه زما پښتون دغه شی، پښتون دغه ده، نه مې په دغه کارنامه وکوله.
زما ګیلې ډېرې دي دا نه ختمېږي ستونی مې هم درد کوي او زما د کار وخت هم را رسېدلی هغه ورور ته یو څو دقیقې وخت ورکوم دا نه ختمېدونکې ګیلې دي محمد وایه ستا خبرې مونږ واورېدې او ستا د خبرو سره مونږ اتفاق لرو بالکل صحیح خبره کوې بس زما دا پیغام دا دی مطلب دا دی زمونږ زه اکثر مطلب زه په خپله باندې زه لوکل څو چینلې را سره هم دي مطلب د هغې ډېر زیات فالوور دي او ما به چېرته هم دې بس دې بیس ته زه چا سره نه اوړم په خپلو چینلو زه دا چل نه کوم نه داسې دغه علم خو مونږ ته پته راته پوه چې دننه زړه کې هغه هر څه پراته دي دا تا چې کومې خبرې وکړې د دې هر څه نه مونږ خبر یو په دې مونږ پوهه یو په دې مونږ باندې مطلب دا دی په دې باندې زموږ سر خلاصېږي چې ته څه وې ستا مطلب په دې هر څه پوه یو خو مطلب دا دی بس مین پوینټ دغه دی ته پوه شي په مونږ کې هغه نفرتونه پیلاو شوي دي او په مونږ کې خلکو هغه لاسونه راپکې وایي مطلب دا دی یو طرف ته بل طرف ته د دې نه مخکې یو کس لایو و زیشانتي نوم ما ویم زموږ خپل د پاکستان دی پېژنې به هغه سوټا غوندې هلک دی هغه ډم نه درته وښوده که نه چې کنځل کوي یو ګنټه مخکې دا دی اوس ستا د دې کال نه مخکې ما هغه کال واغېستو ده سره هم سره دعا سلام وکړم نو چې ما ورته ووایي زما خبرې ته غوږ کېدم چې پته ورته ولګېده چې دا خو زما خپل دی اوس مې راایساری نو هغه زما کال کټ کو مطلب دا دی که نه چې دا څومره ملګري ګوري مطلب دا دی دې ټولو ته زموږ ستا په پیج باندې مطلب دا بیا چې دا نفرتونه ختم کوي داسې هېڅ قسم هم څه نشته یو بل سره مینه محبت پیدا کوي او مطلب دا دی داسې دا په مونږ کې دا خلک لاس وهي او د یو او د بلو او په غټو سازشونو باندې دا ګیم روان دی د ډېر وخت نه بلکې د وس نه نو بس چې پښتون دغه شوی دی چې مطلب دا دی دا خلک پسې دغه شوی نو مطلب دا دی ستا خبرې مونږ واورېدې مونږ ډېر اتفاق لرو ستا سره اورې او هلکانو دا د ولس کشر غږ نه ده یعنې دا تنه زما غږ نه ده د ولس کشر یعنې د ټولو ولس دغه درد ده د ټول ولس دا چې زه درته هم دا ما په خپلو سترګو لیدلې زه درته دغه وړه قصه کوم بیا نو له خیره سره بیا زه ځم کار ته زه کار وخت یم مریض یم ستونی مې درد کوي خو خیر زه یو پرې وړه قصه درته کوم زموږ کور په ډېر یعنې زموږ کور داسې په یو ولسوالۍ کې موجوده و ما سره یو موټر و شخصي کله کله به مې ګرځو پکې به ګرځېدلم زموږ دا سړک ډېر خامه و داسې ګړزېده به موټر پکې نو ما هر یو ته د کور په هغه باندې دروازه باندې مې خپله شماره لګولې وه که چا په کور کې کوم مشکل پیدا سو نو ما ته زنګ وایي شپې زه مریض یم انتقالوم پوه شوې ګورم چې یو زنګ راغی وی محمد مالیا وی وروره دوه نیمې درې بجې د شپې دي وی وروره کور کې مریض لرم مالیا ولا لاندې خو موټر نشي راستلی ځکه چې رود د خوړ ده داسې ګډې وډې دي تیږې دي لږ زرې پاس راوخېږو دلته به کینو لاړ به شو وایي صحیح ده ته هغه ځای پورې په کراچۍ کې سیاسره زموږ خورې ونیسه زموږ خورې راوستله ښه چې کله ما موټر کې کېنوله نو انډیواله دا موټر داسې داسې کېده د ده خور چغاره چې ما په دې اولاد باندې لیدلې په ځمکه هم داسې ننوتلم چې خلک چېرته ورسېدل زه پښتون مې خور مې په موټر کې کېنولې په اولاد باندې مریضه ده په دې جمپونو کې دونه چغېږي او زه نر ورسره ناست یم زه د دې دا چغې په دې غوږو باندې اورم په دې غوږ باندې اورم زما خور په لاره کې بچی پیدا شو په لاره کې زه تیا خواته شو په چغو چغې ما اورېدلې زما د خور اولاد پیدا شو چغې ما اورېدلې کله چې زه خواته شم ما وژړلې خاوند یې لا دومره قصه کې نه و نو بېرته چې راغلم خوا کې ما ته ما ورته ویل چې مورې څنګه شو په خیر سره ویله چې هاو په خیر سره وشو نو ما هلته ورته په ژړا شم ما ورته ویل چې ګوره موږ دومره بدبخته خلک وو چې زما خور په موټر کې لنګېږي زه شفاخانې ته نه شم رسولی کله چې یا په خیرات یا په هر چي شي باندې ما ته سړک جوړ شو بیا طالب راځي زما سړک ورانوي بیا بل راځي زما سړک ورانوي ظالمه خو که امریکایي او که هر خرکوسو ما ته خو یې وټل ما ته خو یې سړک جوړ کړو نو ته خو یې راباندې مه ورانوه که نه که دغه درد ستا په دې مخ کې تېر شي ستا په سیاسر باندې ته به ځان ته د انسان فکر وکړې ته به خپل ناموس ته سبا څنګه جواب ورکړې چې زه په دې جامعه کې اوسېدلی یم ما 15 کلن تاریخ لرنه په دغه لحظه کې دغه تاریخ ما په 15 وایي هلک وځی چې ده ژاړي ورونه زه مې د خور د ورور د درد نه ژاړم کله چې ما کې دماکه کې زما 6 کلنه خور چې ما یې په خپله لاس ولید په لاس کې قلم نیولی او قلم یې نه خوشې کولی لاس یې موږ پرچه راجیک که په تابوت کې مو واچو مګر همده قلم نه خوشې کو خو ظالمان ورنه قلم په زور اخیست زه دا درد چاته وژاړم امریکا ته
کاناډا ته جرمني ته چاته وژاړم دا درد خو دا زه به تا پښتون ورور ته ژاړم چې پښتون وروره زه وژل کېږم ما سره همکاري وکړه هغه پښتون نن سبا چې دی هغه په خپلو کې یو بل پسې لګیا دی بس خدای پاک ته مطلب دا دی خبرو کوم زمونږ چې دا ستا دا کم درد همونږ چې دا دردیږو دا چې مطلب دا ذلیله کېږو که نه دا د هغه پښتنو د لاسه که نه چې دا کم مطلب دا نن سبا دا کم کتونکي دي ګوري یو څه په دې کې چې کم مطلب دا ناپوهه امپړه مطلب د خپل کور کلي د دې حالاتو نه دي خبرو او بس مطلب دا شاټ راتاو شوې ته پوه شي پاکستان زنده‌باد او پلان کې داسې کم او پلان کې داسې کم بس خدای چې کم خلک دی که نه ناپوه دي د چا د لاسه ورانه نو خدای دې تباه او برباد کړي نو اورې خدای دې داسې تباه کړي که نه لکه چې دا ته پوه شي د ښه غیرتي پښتانه چې د دوی د لاسه نن سبا ته پوه شي سترګې ټیټې دي د دې یو څو ګلخانانو د ستا په دې پیج باندې زه پخپله د پاکستان یم د سوات سره تعلق لرم او ستا په دې پیج باندې ویم که څوک مونږ ګوري که نه نو خدای دې تباه او برباد کړي زما په دې ملک زما په سوات باندې جنګ شوی دی ما ته پته ده چې څه حالات دي او دا زه ښه ښکاره یم او په دې جنګ حالاتو کې مونږ هم ځپېدلي یو مطلب دا دی مونږ ته پته ده چې څه دي دا ټول سیسټم د دغه ځای نه وړاندې او خدای دې تباه او برباد کړي خدای دې ګلخانانو له پوهه ورکړي بس اورې نور به زه څه نه یم نه قربان انشاءالله زه ونکوور کې کله چې بلخیره سره ونکوور خواته راغلی غاړه مو بنده دا پیج به اوس مونږ وګورو دا څه دغه دی زه پخپله باندې زما سره پخپله درې څلور چینل شته تا به زه بیا په خپلو چینلو لایف هم راولم مطلب دا دی زه د سوات د طرفه زما سره سوات نیوز ډاټ کام دی سوات ټي وي دی دا ملګري اکثر مونږ سره یې ګپ شپ قربان مو شم موږ د مینې موږ د دغه دهشت ختمولو لپاره هر کار کوو موږ هر کار کوو ما 15 کاله مونږ په خپل 15 کاله ما په 15 کاله په امریکا کې تیر کړل زما درېمه میاشت اوس په کینیډا کې یم نو ان شاء الله تاسو سره زما سالار خانوم دی ته پوه شئ کنه توري کپړې مې دي چرته میسج به ته پرېږدم بیا به چرته وزګار ټایم کې ګپ شپ او مونږ دغه ته وینکوور ته درځم زموږ کار دی اوس ورځې پس اورې بیا به تاسو سره او دغه تاسو خبره تاسو په لحاظ یو دغه کامره چې دا تاسو خدمت کوي د ځمکې خلک به د غزمکه به سره پراتی چکر به درونه کوي الله پاک دې الله دې په موږ بس خپل رحم وکړي دغه زموږ ټول دعای راوړي او مطلب چې نفرتونه ختم کړي او بل نه بس دغه هم کوشش دي خیر سره راوړي ان شاء الله ان شاء الله ټول د طرف ډېر سلامونه او د خپل خیال ساتو په والي السلام علیکم منګل صاحب څوک د وروره زه وخت هلکوزی مست نه ده هلکوزی اصلاحات غواړي هلکوزی د جامع د پښتنو اصلاحات غواړي هلکوزی د پښتون په لاس کې قلم غواړي هلکوزی پښتون د ټکنالوژۍ سره مخته کول غواړي هلکوزی نور د جنګ نه په تنګ راغلی هلکوزی نور د جنګ نه په تنګ راغلی نور جنګ نه نور په تنګ راغلی او جنګ نور نه منو موږ جنګ نه غواړو نه مو غوښتی او نه موږ ته جنګ پکار ده